सोमी دا وګوره څو تصویرونه دي د چا تصویرونه دي؟ د ارشد. ارشد څوک دی؟ دا د شمس ملګری دی. ډیر خالق دی، ډیر پیسو والا دی، خپل کاروبار یې دی. نو ماته ولې ښایي؟ یار خالق دی. زه وایم چې ماما بابا سره ملاو کم. د څه دپاره؟ ستا د رشتې دپاره یار. ډیر هینډسم دی. ته یو خو ګوره که نه. زه یې نه ګورم. ولې نه ګورې یار؟ ښه هینډسم خو دی. ولې چې زه لا واده نه کومه. نو کله به کې؟ چې کله کوم نو بیا به درته ووایم. ګوره دا د شمس ډیر ښه ملګری دی. د هغه ډیر زیات خوښ دی. نو بیا ورله هغه سره واده وکړه. دا ته څه بکواس کې؟ رابعه تا ته هیڅ ضرورت نشته چې ته ماله رشتې ګورې. خو ماما بابا ډیر پریشان دي ستا دپاره. ما درته وویل که نه چې زه لا واده نه کوم بس. ګوره که څه خبره وي نو ته ماته ووایه. څه ووایم درته؟ که ستاسو کلک خوښي ها؟ که څوک وي نو ماته ووایه، ما سره شیر کا. زما یو هلک خوښ دی. څوک دی؟ زما ستا خاوند خوښ دی. همده سره به واده کوم. دا څه بکواس کې ته؟ سومی دا ته په کومو سوچونو کې لاړې؟ زه ستا خور یم. ته ماته ویلی شې چا سره واده کول غواړې؟ ته به وکړې زما واده هغه سره؟ او کوشش خو به وکړم. زه به ماما جاني او بابا جاني دواړه کنوینس کړم، ټول به دله رضا کړم. او ته؟ زه خو تا سره یم. څوک چې ستا خوښ دی هغه زما هم خوښ دی. بس دا ټول رضا کول ته په ما باندې پرېږده او زر راته ووایه څوک دی هغه چې ستا خوښ دی او واده کله کې؟ چې کله وخت راشي هر څه به درته ووایم. رښتیا؟ او بالکل روغتیا. په تاسو ډېره تادي ده. د رابعې سره یو ځای شوې زما رشته کولو دپاره او زما واده کول غواړئ. او څه وایي؟ زه پوه نه شوم ستاسو په خبره باندې. دا ارشد څوک دی؟ ارشد زما ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه هلک دی او مزې خبره دا ده چې ډېر ښه بزنسمین دی او د ډېر ښه فیملي سره تعلق ساتي. ښه نو تا ویلي دي رابعې ته؟ هو دا خو ډېره زړه خبره ده. او مخکې چې تکې موږ ډسکشن کولو نو هغې ته ویلي وو، خو د هغې خو ډېر ټایم وشو. اوس خو ما داسې خبره نه ده کړې. نو تا هغې ته نه دي ویلي؟ نه بلکل هم نه. خو دا راته ووایه چې ته به واده نه کوې. واده به کوم، بالکل ولې به نه کومه، خو هغه سره چې کوم زما خوښ وي. د چا سره؟ ستا ایډیل څنګه پکار دی؟ لکه ستا خو هم ذهن کې څه سوچي که نه؟ بالکل ستا په شان دی. زه یم چې هوبهو ستا په شان دی. باقي دا څه خاص خبره ده؟ تا کې خو د سم کمی نشته دی. ښه، او که زما په شان مې ونیسي نو بیا؟ سومی جی ما در پسې پورا کورس جاڼ کړ. ته کوم ځای وې؟ نو ما ته څه وایي؟ ما سره راځه چې ډاکټر له لاړ شو. زه د سره ولې لاړه شم؟ دی خو را سره ځي نه. دی ته داسې لګي لکه زه دروغ وایم. نو ټیک وایم که نه؟ کله نه چې سومي راغلې ده نو تا ځان بیمار کړی دی. رابعې ته په کور کې بالکل ټیک ټاک وي، چې دلته رالې نو داسې شوې. او تاسو دواړه بالکل ټیک وایئ. دا غلطه صرف زه وایم. رابعه عجیبه ده، نن سبا خو یې ډېر زیات موډ خراب دی.
عجیبه غونډه کې چړچړا پر پکې راغلی. انیویز تا خبره کوله وای. خان بابا کال کړو وی چې ارسلان ستاسو په نامه باندې هسپتال جوړول غواړي. او ما ته هم کال کړو. نو بیا خو بتلل غواړي. نه ما سره دومره ټایم نشته د خبرو لپاره. نه په خپله ځای او نه موږ پرېږدی چې لاړ شو. ګوره سبا ته خو زما د سټیټس نه خبرې که نه زه نشم تللی هلته. سټیټس میټس اسم دی ځان هم هسې د دروغو خول را چاپېره کړی دی او وایي چې خلک به څه وایي خلک به څه وایي او خپل سکه زوی هم د ځان نه لرې کړی دی. خلک خو به هر څه وایي. دا کور کې چې کوم بچي موږ سره دي که نه نو د دې فکر پکار دی. تا رابعې ته کال کړی و؟ او رابعې کال راغلی و. څنګه طبیعت یې څنګه دی اوس؟ وایي چې لږه بیماره یم. نه نو شمس په ډاکټر له بوتلې وه که نه؟ تپوس مې ترې کړی و خو هغې وی چې شمس ډېر بیزي دی. نو سومي ته به دې ویلي و؟ سومي ته خو ما اوس هم کال کړی خو هغه کال نه ریسیو کوي. ډېر لاپروا جینۍ ده. یو ذره فکر نه کوي د خپل خور. د هرې خبرې به سومي ته وی. زه خپله شمس ته کال کوم. نه شمس ته کال مه کوئ. ولې نو؟ تاسو هم کمال کوئ. هغه به وایي چې زموږ لور موږ ته د خپلې بیمارۍ اصله ووي. شمس په ولې خفه کېږي؟ د هغه خاوند دی. که خفه کېږي به نو سومي به خفه کېږي. سومي چېرته خفه ده چې کله م ورته کال وکړمه نو ډېره زیاته خوشحاله ما ته خو داسې لګي چې د رابعې په کور کې ډېر زیات زړه لګېدلی. هغه زیږی ډېر زیات خوښ شو. چې تر څو مې رابعې ته کال نه یې کړي که نه نو زړه مې نه صبرېږي. ښه ټیک ده زه به ورته اوس کال وکړم وروسته به ورچکر شو. سمه ده. اوه چکه دوه ما خو خیال نه وخه دا ګوره دو کې دا لاړه. نه بالکل ټګي نه ده دا ټګي ده. هغه دو راغلی و. نه اوس به باری به کوم بل. واو شاباش. اور ها اور انتهایی ټګي زنه ټګي بنه کې خدا ور زما 6 راو 1 مای ګاډ دونه تکله نه چې ما نه وګټې ښه 5 دا دلته در پسې رالم. بالکل نه دا ټګي دوس دا بيخي زیات. دا تاسو ګوره 1 2 3 4 5 او څه مطلب 5 و دا وګوره چکه نه و 5 و خپل نمبر وکي تاسو. زه ته مطلب دونه زیات ټګي نه کنه چې دا غي صحت دي. زما تاسو باندې نظر دې زه یو گیټي تاسو ګوره پلیز. تو دا دو چې راشي کنه مال ډیر غوسه راځي. نه بیا وند زیاتو چلولو ګوره دا ټو دی. काउंटिंग के मेरे ज़्यादा टगी जने पार्सिस की टगी जने ओ माय गॉड 4 that was enter कमदानी ची खाता खराब शी 3 4 4 and 5 से मतलब गलत हो गया ना. 1 2 3 4 जमा बारी دا ولې پوره ټګي وکما سره سم مطلب ټګي مې وګ دا ګوره دا خو 3 وکنه او هغه یو ګټي ما تاسو هغه کو خړا دا څه خبرې ونه کې زه بیا نه کوم تاسو سره گیم यार ما زیادہ 6 را اوس باندې پته ولګي بس اوس بالکل زیاته وکړه. سم بالکل زیاته وکړه. سم مطلب ما زیاته وکړه. نه ما بالکل تاسو همیشه په ما الزام لګوي دا ګوره زه زبردست گیم کوم. 1 2 3 4 and 5 अच्छा تاسو دا کور کې وي د کور نه دی خو څنګه راځي؟ نه دلته ولا نه دا خبرې به نه کوي ښه دا وګوره دومره زیاته ټګي نه ده کنه چې تا کوم سوچ دی 1 نه بالکل 1 نه څنګه رابعه مال لګي چای راوړه دا ګوره داس بنه کې کنه په ما سره به دا کار نه کې ګوره زه ګټم او تاسو دا گیم نه کوم دا سره زه د سره گیم نه کوم. ته ټګي جنې څنګه زه ټګي جنې یم دا ګوره شرط باندې به گیم کو څنګه په یو شرط هغه دا چې گیم بیا سره کو بالکل نه واپس د سر نه ولې ما دونه مهنت کړې وې زما مهنت به ضایع کیږي بالکل نه شمس آرام سره دلته کېنا زما دا ګټي دلته ودا څه مطلب شمس دی خو راشه نه
څه مطلب دی خو راشه هسې راشه خپلې ګیټې نه بالکل دا ګوره دا خو غلطه خبره ده نه شابه کېنه زه درته وایم کېنه زه درته وایم کېنه نه زه دا نه منم شابه کېنه زه درته وایم کېنه شابه پلیز زه ګټم اوس تاسو دونه صبر نشئ کولی بالکل نه ما درته ویلي زه به نه ګټم دا لاست لاست بالکل نه کېږي دا ګوره 5 اوس خو سر نه راده که نه دا ول پورې ګیټې نه بس اوس سټارټ ده رابیا دا وګوره څنګه ښکاري دا برسلټ تا ولې په لاس کو څه مطلب پروت و ماره اوچت کو هلته پروتو څه مطلب دی دا مله شمس په مخ کتونکي کې راکړی دی ما له پته د شمس تا ته په مخ کتو کې راکړی دی خو ما په لاس کو سو تختوم خو نه کنه رابیا دا پتا څه وشو ته خو مخکې داسې نه وې ما ته پته ده زما راتلل دلته ستا خوښ نه دي هسې فضول خبرې مه کوه ما درته وویل دا برسلټ وباسه او ماله یې راکړه چې زه یې واچومه فرست ټایم زه ستا څه شی خو په اول ځل نه یوز کوم خبره د اول او د دویم نه ده که شمس راغی او ستا په لاس یې دا برسلټ ولیده نو ما به ډېره زیاته بېزته کي دغه فایل دی ما په دې باندې شپه او ورځ محنت کړی پوره 3 میاشتې ما په دې باندې راغولې وي دا خو مکه فایل دی کوم چې تاسو ماله راکړی دا فایل دا څونه دا امپورټنټ ډاکومنټ شو ستاسو د لاس زما هڅه غرق تباه شو تا ته ما ویلي چې دا فایل کېده ما په شپه ورځې محنت کړی څو میاشتې به ما محنت کړی ګټ آوټ یار لاړ شه ما د فایل وګوره